السلام علیکم ناظرین، زه یم واجد الله او تاسو ګورئ WU پښتو چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ډېر شی پلینونه او منصوبې تیارېږي په پاکستان کې، او دا منصوبې او دا پلینونه د څه دپاره تیار شوي؟ صرف د یو مقصد دپاره چې یو کس دی چې دا د ملک نه بار کړي، د سیسټم نه بار کړي، د سیاست نه بار کړي، د سیاست ختم کړي. او هغه یو کس چې دی هغه عمران خان دی چې په څه طریقه باندې چې څومره غیر قانوني کارونه کېږي، خو چې په څه طریقه باندې عمران خان صاحب د سیاست نه بار کړي، د دې لپاره چې څومره باقي سورسز او که PDM او که نور طاقتور حلقې وي، د هغوی چې څومره انکنسټیټیوشنل زور هغوی لګولی شو هغه ولګاو، خو نه عمران خان صاحب ختم کړه او نه یې هغوی د سیاست نه بار کړه، خو صرف ملک یې چې کوم دی هغه حالات ته راورساو چې بالکل ملک ختمېدو قریب ته را رسېدلی دی. په دې کې ډېرې زیاتې دعوې شو دي چې پای کې سینیر صحافي چې دی هارون رشید صاحب یو دعوه کړله. سینیر صحافي هارون رشید صاحب وایي چې PDM او د PTI دپاره راتلونکي وخت کې چې کومه دی حالات به ډېر زیات خطرناک وي، او دا حالات چې دوی په کم نظر ورته ګوري حالات به دا نه وي او حالات به ډېر زیاته بدل وي. بیا که موږ ګورو پرون چې کومه انتخابات ترمیم بل و چې د هغې جاینټ سیکشن چې راغوښتلی شوی، یعنې لور او اپر چې زموږ کومه اسمبلی وي د هغو دواړو جاینټ سیکشن و، او په هغې کې دا بل پاس شو. او د دې بل ته که موږ ګورو د دې نه مخکې چې نن لیست کومه اتحادیانو نو هغوی په دې باندې اعتراضات هم کول، خو بعد کې دوی هغه اعتراضات پرېښودو او په دې بل باندې دستخط وکړو، او دا د بل چې کومه دی دا پاس کړی شو او دا اپروو کړی شو. خو دا بل چې کومه دی دا به اوس د 10 ورځو دپاره صدر مملکت خواته ځي. که صدر مملکت صاحب دا اپروو کړو نو دا به نافذ العمل شي، او که هغې اپروو هم نه کړو نو د هغې سره لیمیټډ پاور دی، دا به اټومیټیکلي اپروو شي. د دې نه علاوه به زه تاسو ته یو هغه اهم پلان وایم چې د چا کومه پلان و په کومه طریقه هغې عمران خان صاحب بار کول غوښتو، خو د الله تعالی جدا سوچ وي، الله تعالی یو څه غواړي او انسان بل څه غواړي. نو هغې سره به هم درته وایم، خو د هغې نه مخکې د پارلیمنټ دا مشترکه اجلاس چې شوی دی دې په حوالې سره درته وایم. په دې مشترکه اجلاس کې څه د مشترکه اجلاس چې کوم الیکشن ایکټ ترمیمي بل و 2023 چې هغه پیش کړی شو. په الیکشن ایکټ ترمیمي بل د 2023 یعنې 2023 چې کوم و دا وایي کثرت رای شو پاس کړی شو، او شکوار دا پاس کړی شو. شکوار مطلب دا چې کلازز بای کلازز دا پاس شو، پهله یو شک پاس کړی شو، بیا بل داسې په ترتیب سره دا شکونو په ترتیب سره دا پاس کړی شو. بیا وایي د حکومت د جانب نه چې کومه شک 230 کې کومه ترمیم شوی و، یعنې په کومه تبدیلي چې په هغې کې شوی وه، په هغه شک 230 په ضلعي شکونو کې، یعنې د هغې نه چې واړه کوم شکونو د هغې شک 1 او شک 2، یعنې شک اول چې کوم او شک دویم چې کوم په هغې کې هم ترمیم شوي دي. د ترمیم مطابق چې کومه دی وایي نگران حکومت چې کومه دی دا به نوي معاهدې نشي کولی، او نگران حکومت چې کومه دی دوه فریقان، دوه فریق په منځ کې یا د دریو یا د زیاتو چې کومه فریق په منځ کې کومه معاهدې کېږي یا د هغې په فیصلو باندې چې کومه حق وي، نو د هغې اختیار به هم د نگران حکومت سره نه وي. د نگران حکومت سره به صرف دا اختیار وي چې کومه مخکې نه جاري شوي وي، یعنې کومه جاري شوي منصوبې وي، نو په هغې به د ادارو سره دوی خبرې کولی شي، د هغې سره د دوی صرف دومره اختیار دی. مطلب دا دی چې دا کومه اختیار چې دوی ته ورکړل شوی دی د دې نه دوی یو فایده اخیستله، او فایده دا وه دوی د حکومت پرولان کول غوښتل، یعنې نگران حکومت چې کومه دی دا دوی ډېر زیات مخکې یعنې اوږده کول غوښته، خو هغه پلان چې د دوی کومه و نواز شریف صاحب هغه څه شی ناکام شو، او گیم چې کومه دی هغه ټوټل بدل شو. وایي د دې ترمیم په مطابق چې کومه دی نگران حکومت چې کومه دی دا پهله جاري شده چې کومه پروګرام یا کومه منصوبې چې کومې د هغې اختیار به د دې نگران حکومت سره وي. وفاقي وزیر برای اقتصاد امور چې کومه دی آیا صادق صاحب پارلیمنت په مشترکه اجلاس کې انتخابي اصلاحات په حوالې سره خپل اظهار داسې وکړو، هغې ویلې چې ډېرو خلکو ته دا شک نمبر 230 چې کومه دی 213 شک چې کومه دی د دې پر راوړو باندې اعتراضات وو، او د دوی په ذهن کې دا یو غلط فهمي وه چې د دې شک په ذریعه باندې د نگران حکومت ته چې کومه اختیار ورکولی شي، د دې مقصد دا دی چې د نگران حکومت چې کومه دی چې دا پرولان کړي، یعنې مخکې ویسي او اوږد کړي، د دې دا ټینیور چې کومه دی دا وخت چې کومه دی دا د 90 ورځونه زیات کړي. وایي پرون چې کومه دی د ورلډ بینک نمایندګان زما خواته راغلي، او هغې ته دا شک و تشویف وته چې دا موجوده حکومت چې کومه دی چې دا ختم کړی شي، د دې نه بعد چې دا کومه مختلف منصوبې روانې دي یا کوم معاهدې شوي دي، نو په دې باندې مخکې عمل درآمد څنګه کیږي.
نو هغه چې متعلقه کمیټیانو چې کومه چې د په حواله سره یو داسې لار راوباسي چې دا مسلسل روان وي او په دې کې رکاوټ مخکې رانه شي. بیا د دې پلان دا و چې اسحاق ډار صاحب چې کومه دا به وزیر اعظم شي، بلاول بټو صاحب چې کومه دا به فارن منسټر وي او دا به هغه وزیر خارجه چې کوم امور دي هغه به د هغه شانته سرانجام کوي. خو دا پلان هم چې کومه دی هغه د دوی ایکسپوز شو او ختم شو. حمید میر صاحب چې کومه دی چې سینیر صحافي دی هغوی ویلي دي چې دا الیکشن ډیلی کول چې کومه ده د چا مقصد دی، نو هغې ظاهري خبر ده چې طاقتور حلقو باندې خو هغې ډایرکټ هغې په حوالې سره نه ویل، خو هغې صرف دا یو ډایرکشن ورکړی دی چې دا استحکام پاکستان پارټي چې کومه دا په پنجاب کې یا په پوره پاکستان کې غواړي چې الیکشن دی ډیلی شي او نگران حکومت دی پرولانګ شي، ځکه چې دوی په پنجاب کې به د دوی جړې چې کوم دی مضبوط شي او دوی باید د الیکشن دپاره بهترین تیاری وکړي. او په خیبر پښتونخوا کې پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین چې کومه دی هغه دا غواړي دا ساس په ذهن کې چې دا دوانو پارټۍ چا تیاری کړي د کم ځای نه دا راوتلي، نو دا ستاسو په ذهن کې ډایرکټ هغې ته هم ستاسو دا ذهن تللی چې دا چا مقصد او چا غوښتل. خو هارون رشید صاحب چې کومه سینیر صحافي دی هغوی یو آیډیل سچویشن ورکړلی او په هغه آیډیل سچویشن کې هغې وایي چې په دوبۍ کې نواز شریف او زرداري صاحب په منځ کې یو اګریمنټ شوی دی او اګریمنټ دا دی چې په دې دواړو کې د چا یو سیټ هم زیات نو هغه به حکمراني کوي او بل به هغه سپورټ کوي. که د زرداري یو سیټ زیات نواز شریف صاحب به سپورټ کوي او که نواز شریف صاحب یو سیټ زیات نو زرداري صاحب به هغه سپورټ کوي. بیا درته وایم چې نواز شریف صاحب کومه پلان جوړ کړی و هغه هم یو خپل پلان جوړ کړی و، هر سړي خپل یو پلان جوړ کړی او خپل پلان یې کامیابولو، ځکه چې هغوی انکانسټیټیوشن چې څونه څه شوي دي هغه په پاکستان کې هغې وکړی شو او عمران خان صاحب د ختمولو لپاره هغوی پوره کوشش وکړو. نواز شریف صاحب دا خیال چې هغه به څلورم ځل باندې دوباره یو پرایم منسټر پاکستان جوړ کړی شي. شهباز شریف صاحب چې کوم دی دا به په وفاق کې به دې ته یو ښه پوزیشن ورکړی شي یا به دې د 2 وزارت ورکړی شي یا به 3 ورکړی شي، خو دوباره به دې پنجاب ته نه راوړی کېږي او په پنجاب کې مریم نواز صاحبه وزیر اعلی پنجاب جوړېږي او هغې ته به دا هر څه ورکولی کېږي، ځکه چې حمزه شهباز چې کوم دی هغې ته به دا هر څه ځکه نه ورکولی کېږي ځکه چې موږ ولیدل چې شهباز شریف صاحب څه وکړو. په هغې در سره مخکې خبره کوم. بیا په سند کې چې کومه دی نواز شریف صاحب دا غوښتل چې په سند کې که د پیپل پارټۍ حکومت وي نو هېڅ خبر نه، ځکه چې هلته د هغې میجورټي ده. او په خیبر پښتونخوا کې هغه ویل چې کولیجن حکومت دې راشي، ځکه چې مړه څه هلکه پلکه خلک د یو به راغونډ کړي بل به راغونډ کړي چې بیا د هغې د مرضۍ مطابق د پښتنو وینه خواست ارزانه ده، که هغه تویول غواړم چې په اسانه سره بیا هغه تویه کړی شي. او په بلوچستان کې چې کوم د خپلې مرضۍ مطابق حکومت خوار سړی جوړی یا یو حکومت چې راشي هغه به د خپلې مرضۍ مطابق، نو بلوچستان دومره غټه مسله نه وه. زرداری صاحب پلان دا و هغوی دا ویل چې په هر حالات باندې به بلاول بټو صاحب چې کومه دی د پرایم منسټر پاکستان جوړېږي، د هغې دپاره هغوی بلاول بټو صاحب ته ویل چې تاسو امریکې ته لاړ شئ او د امریکې په قدمونو کې سملی لاندې هغوی ته د هغو په خپو کې سملی او چې هغه سوی حقه منئ او پاکستان په ما باندې پرېږدئ، پاکستان کې بازار څه په خپله مینج کړمه. بیا هغې ویل چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې خو پیسې چلېږي، زه به پیسې وچلم، هلته نه به زه الیکشن وګټم، څه مسله ماته نه ده. یا ساوت پنجاب انسرایکي بیلټ چې کوم دی هلته هم د هغوی دا خیال و چې پیسې به وچلې لکه څنګه نو ووټ اف کانفیډنس کې هغوی چلول وي، خو هغې ته دا پته نه و چې آی پی 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 ټي آی پي او با پارټي به د دوی په مخ کې چې کومه دی یا د دې په مخ کې به دا راځي، دا د هغې لپاره ډېره غټه مسله شوه او دا دوی دا کومه پلان چې و هغه ایکسپوز شو او ډېر شک او شکاف چې کومه دی د دوی په یو بل باندې راله. بیا که موږ ګورو نو په پنجاب کې د پیپلز پارټۍ بینرز چې څومره هغه هم راغورځولی شوي، د هغې نه بعد هغې محسن نقوي صاحب چې کومه دی هغه یې دوبۍ ته راوغوښتی او بیا یې هغوی هلته هغې ته ویل چې بچې دا ته څه کړې، اخر ته خو زما د زوی په ځای وې دا ته اخر زما سره څه وکړو. بیا که موږ شهباز شریف صاحب ته وګورو نو په دې باندې هم د نواز شریف صاحب ته دا شک دی چې شهباز شریف صاحب هغه مزه واخیسته د پرایم منسټرشپ، نو دی هم د نواز شریف صاحب سره دوکه کوي، نو په دې باندې هم هغې ته شک دی چې دا کومه پلان چې کومه دی دا د دې خلاف جوړېږي. نو دا ریکیپ و د دې ویډیو چې دا پرون څه شوي هغه ټوټل ستاسو مخې ته ما کېښودو، کوشش کوم چې نیکسټ نوي ښې ویډیوګانې در راوړم او د هغې په حوالې در سره درته ووایم. د بلې ویډیو پورې ما ته اجازت راکړئ. د الله په امان.